کور ته په لاس کې رانجه نه وړم ستاسو خځلې در ډیرانه پورې وړمه ګرانو کتونکو د عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کوي په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د ژوند نه مزې اخلي څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږدي شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي هم په دغه سلسله کې راغلي یو عمر فاروق تنها صاحب خواته د آی سره به یو څو خبرې هم کوو او شعرونه به ترې هم ریکارډ کوو عمر فاروق صاحب خپل پروګرام کې هرتار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو ډېره مننه عبدالله جانه چې تاسو دومره په مصروفیت وختو کې موږ له ټایم راکړو او خپل قیمتي وخت موږ له راکړو نو د دې نه ډېره د خوشحالۍ خبره زموږ دپاره چې تاسو موږ له وخت راکړو موږ دپاره رالی دومره د لرې نه نو زه تاسو ته د زړه نه هرکلی وم ډېره مننه جي موږ هم پیژنو او ډېر ملګري به پیژني که پاڼه کې یو نیم ناشنا ملګری د هغې دپاره خپله لنډه پیژنګلو کوي ډېره مننه به چې عمر فاروق مې نوم دی عبدالله جان صاحب او تنها مې تخلص دی او بس شاعري مې خوښه وه مخکې نه ډېر مخکې نه مې کوله او شاعرانو سره مې ډېره د زړه نه مینه ده په خاص کر ضمیر خان ضمیر صاحب شو عادل ارمان صاحب شو او ټولو شاعرانو کې چې کوم دی عمران دیوانه صاحب مې ډېر خوښ دی او منیر بونیری شو دا ټول شاعران مې ډېر زیات خوښ دي صحابه سره تعلق لرو ګاډ اډې سره خواته پاتې کېږو مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ ډېره مننه به یو دوه درې شعر دي او یو لنډ شانتې نظم دی بیا ورپسې یو سندره مو ووایم چې مننه چې پتی سود نشي دا مور دی په ځوانۍ خفه ده پتی سود نشي دا مور دی په ځوانۍ خفه ده بیا یې جرګې ته انکار کړی چې جنۍ خفه ده او ملګرو پرې مې دی چې سم په چغو وجاړمه ملګرو پرې مې دی چې سم په چغو وجاړمه لیونی کېږمه زما نه لیونی خفه مننه دې پسې ورته بیا یو وړوکی شانتې شعر دی چې په کویدن باندې د کلي مشرانو جړل په کویدن باندې د کلي مشرانو جړل دا د غریب لور د دا د ظالم له مه ورکوئ مننه او دې پسې بیا نظم دی چې په کویدن باندې ماتم په خپل کور کې په کویدن باندې ماتم په خپل کور کې د مور او پلار په جنګو په خپل کور کې او هغې ویل چې دی مې نه دی خوښ زه به ځان مړ کړمه خو هغې اقرار وکړو چې دی مې نه دی خوښ زه به ځان مړ کړمه خو د یو ګلرنګې ګلالۍ دغه نارې وې په خپل کور کې او پلار ته په خپو پریوت او مور ته په جړا کې ویل عبدالله صاحب پلار ته په خپو پریوت او مور ته په جړا کې ویل ما مه ورکوې زه به ځان مړ کم په خپل کور کې او زما څه عمر دی ما ته خو ژوند ډېر پاتې دی زما څه عمر دی ما ته خو ژوند ډېر پاتې دی په ما خو حق دی د خپل پلار او مور خدمت په کور کې او نن یې ریبار راولېږه چې لاړ شه او تنها ته ووایه چې نن یې ریبار راولېږه چې لاړ شه او تنها ته ووایه چې یا ته انکار وکړه یا به زه ځان مړ کړم په خپل کور کې مننه ډېره مننه ستاسو دې پسې ورته بیا یو غزل دی چې مننه چې ستا د وادې خبرې پټې ساتو ستا د وادې خبرې پټې ساتو د پټېدو خبرې پټې ساتو خپلې به څه وایي چې خپلې مو دي خپلې به څه وایي چې خپلې مو دي عبدالله جان صاحب موږ پردی خبرې پټې ساتو مننه خپلې به څه وایي چې خپلې مو دي موږ پردی خبرې پټې ساتو په تورو زلفو مې قسم خوړلی عبدالله جان صاحب په تورو زلفو مې قسم خوړلی د میخانې خبرې پټې ساتو ډېره مننه او په تورو زلفو مې قسم خوړلی د میخانې خبرې پټې ساتو او د وایزونو د پیتو له یارې د وایزونو د پیتو د یارې د سپینې خولې خبرې پټې ساتو ډېره مننه او خلک زموږ رنګونه وپېژني خلک زموږ رنګونه وپېژني موږ که هر څو خبرې پټې ساتو ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د عمر تنها صاحب کلامونه واورېده امید د تاسو به ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي نو په دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینوال سره یو بل کلام هم شریک کړي ډېره مننه به ولې نه یو کلام به در سره ووایم سندره ده چې او زما ډېر خوږ دوست هم دی او رشته دارو کې هم راځي سایل نادان صاحب
دا دې هغې ته په پښتنه ژبه کې ډالۍ حالانکې ما هغې ته ویلو زه به راځم خو څه مصروفیت داسې دی چې زه هغې سره لا نه ړم نو زه د هغې نه بخښنه هم غواړم او بل دا چې دا یو سندره ده نو دا به هغې ته ډالۍ سایل نادان صاحب ته چې خلک ورپسې تلي دي په اوښ به یې سوره راوړي خلک ورپسې تلي دي په اوښ به یې سوره راوړي اوس په مېلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی اوس په مېلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی اوس په مېلمانه راځي نن ډېر خوشحالېږم اوس به مېلمانه راځي نن ډېر خوشحالېږم زه د خوشحالۍ نه نن جامو کې نه ځایېږم او مخکې به جنجان راځي مخکې به جنجان وي اوښ په روستو کې جاوه راوړي اوس په مېلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی مننه او کله مېلمانه چې زمونږ کېنوي پالنګ کې عبدالله جان صاحب کله مېلمانه چې زمونږ کېنوي پالنګ کې ناستې سهیلی به ورسره وي څنګ په څنګ کې او څوک به ورله توره چای او څوک به ورله شنه راوړي اوس په مېلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی مننه او وای د مردان ساحل عبدالله جان صاحب وای د مردان ساحل ناوې خفه کېږم وای د مردان ساحل ناوې خفه کېږم اوس په ډېر عالم راشي غلی شه جړېږم وای د مردان ساحل ناوې خفه کېږم اوس په ډېر عالم راشي اوس په ډېر عالم راشي غلی شه جړېږم او تاله به کورسی او میز او ماله به څېره راوړي اوس په مېلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی ګرانو کتونکو تاسو د عمر صاحب کلامونه واورېد امید د تاسو به ترې ډېر خوندونه مازې اخیستي د بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان